درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د نعمانیه مدرسې او د دارالفتاء د مسؤل الحاج مفتی جان محمد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. سورة بقرة او 240 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قدرمن اوریدونکو اصلا خبر داده چې الله رب العزت د قرآن په برکت په مشکی واقعي هغه اصلاح راولي کوم اصلاح چې په دغه قرآن په صحابه کرامو کې راغلل. او تاسو چې دلته راځئ د کومو کسانو چې قرآن کریم زده دی کوشش دا کوئ چې ترجمه مو هم زده سي. خو داسې بیانوي لکه چې ترجمه مو خلاصه کړل نو بیا تاسو تفسیر لیکلو ته کښېنئ، لکه ځینې ایکسپایر یا متقاعد جنرالان چې کله د قرآن کریم تقاعد وکړي دولتي وظیفه او پوسټ ختم سي نو بس پر ده باندې بل کار ودرېږي د قرآن کریم تفسیر شروع کړي. کلونو کلونو یې د قرآن کریم ترجمه اورېدلې نه وي او بیا دی په خپله ریټایرمنټ کې ریټایرډ ایکسپایر نه ریټایرډ متقاعد جنرال چې په کلونو کلونو یې ترجمه اورېدلې نه ده بیا قلم را اخلي او تفسیر لیکي. نو ترجمه به زده کوئ خو په دې نیت باندې چې الله په موږ کې اصلاح راولي. او کم کسان چې قرآن کریم نسی لوستلی ویلی نسی د هغو ناس ته هم دا یو عظیم نعمت دی او ستر نعمت دی، یو لوی احسان دی چې الله پر دغو انسانانو کړی دی. دغه موضوع چې په قرآن کریم کې نن تشریح کیږي چې د قسمو ده دا یوه ډیره درنه او سنګینه موضوع ده. قرآن کریم کې په وارو وارو تاسو داسې الفاظ وینئ چې هلته الله رب العزت په خپلو مخلوقاتو باندې قسم اخي او په خپلو نومو او صفاتو باندې قسم اخي. احادیثو کې د الله رب العزت په ذات باندې قسم اخیستل سوی دی. والله، بالله، تالله الفاظ راغلي دي. فقهای کرامو هم په خپلو کتابو کې د زمانې او د وخت سره سم قسمونه اخیستی دي. قسم اخیستل باک او پروا نه کوي، خو هغه قسم چې شرعي وي غیر شرعي کارونه پکښې کې نه وي، په بل چا باندې نه وي. کم قسمونه چې جائز او روا بلل سوي دي د هغو قسمو په باره کې که انسان قسم واخلي یا به حانس کیږي قسم به پر اوړي یا به نه پر اوړي. دغه ځینې احکام په دغه 2 آیاتو کې تشریح کیږي. قسم په ځان کې خو روا کار دی او هغه کسان چې حقدار وي قسم اخیستلی سي، خو د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په قول اولو العزم انسانان چې ټینګي او قوي ارادې لري هغه قسم نه اخلي، ولو که د دغو انسانانو حق په نورو پسې سي د قسم څخه ځان ګوښه کوي. متاسفانه چې ډېر کسان د دې پر ځای چې دی قسم واخلي طلاق هم اخلي او طلاق او قسم یو ځای سره اخلي، په بالله قسم واخلي او هم پر ده باندې ماینه کوروالا خانه مدرې واره طلاق ده طلاق هم درته اخلي. په دې 2 شانو کې زما ورونو تاسو ډېر احتیاط کوئ، یو د طلاق په باره کې او یو د قسم په باره کې ډېر احتیاط کوئ. قسمونه روا قسمونه اخیستل پروا نه کوي، پر خپل حق باندې قسم اخیستل پروا نه کوي، خو مزاج باید داسې جوړ نسی. په دې باره کې تاسو دعاوې کوئ. ان شاء الله یو هفته و 2 به نور غواړي ما یو کوچنۍ رساله شروع کړې ده په دغه نامه باندې قسمونه مه اخلئ. دا عنوان او نوم دی. ان شاء الله تر نیمایي زیاته رسېدلې ده. یو څه مسایل پاته دي، 15 مسایل پاته دي، هغو جوابونه غواړي د قرآن او حدیث او د مذهب په رڼا کې ان شاء الله چاپ بسي او بیا به ستاسو تر لاسو ورسېږي. هلته مکمل ټوله تفصیلونه موږ ذکر کړي دي. په خرقه سره قسم، ستا په سر قسم، په زو خدای دا قسم دی او که یا تا دې قرآن ووایي شین اسمان دی هغه ووایي او د ډوډۍ دې ما وشرموي د داسترخوان څخه دې تورمخې ولاړ سم. دا چې څومره زما زده وه د سپین سرو د سپین ږیرو قسمونه هغه ما راټول کړله. که د چا سره یو نابلده قسم یې هغه دې راوښیي چې موږ په دې کې جواب کو. دا تفصیلی رساله به ان شاء الله تعالی ستاسو مخ ته راسي. تاسو دعاوې کوئ. خو دغه آیاتونه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په باره کې نازل شو. اسباب النزول کې لیکل شوي دي چې دغه آیات د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په باره کې نازل شو. څه پیښ شوه؟ وایي د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د خور او د اخښې تر مابین یو څه خفګان پیښ شو. عبد الله بن رواحه رضی الله عنه قسم واخیستی چې دوی ته به هیڅ کله نه ورځي. د تک څخه قسم واخیستی او دا هم قسم واخیستی چې د دوی سره به خبرې نه کوي او دایم قسم واخیستی دا خبرې وکړله چې د دوی د کور والا او د خاوند تر مابین به صلح نه کوي او دا ویل چې ما خو قسم اخیستی دی اوس د هغه خلاف ورزي څنګه وکم قسم څنګه مات کم. پر دا خبره باندې الله رب العزت دغه آیات نازل کړي ولا تجعلوا او تاسو مګرځوي الله د الله رب العزت نوم الله رب العزت عرضه سپر لایمانکم تاسو د قسمونو لپاره ان تبروا چې تاسو باندې کې نه کوي وتتقوا او تاسو به پرهیزګاری نه کوي وتصلحوا او نه به صلح کوي بین الناس د خلکو په مابین کې. پر دې مو قسم اخیستی دی د انسانانو تر مابین جنجالونه نه حلوو. پر دې مو قسم اخیستی دی تقوا به نه کوو. پر دې قسم اخلی نیکی به نه کوو. د دې ټولو کارونو د نه کولو لپاره تاسو د الله رب العزت اسم مبارک او نوم مبارک دا سپر ګرځوي د الله په نامه باندې د دې لپاره چې تاسو د نیکی څخه راوګرځئ قسم اخلی د تقوا څخه راوګرځئ قسم اخلی د صلح څخه قسم اخلی. الله دغه آیات نازل کړي. والله الله رب العزت سمیع اوریدونکی دی علیم با خبر ذات دی. تفسیر در منصور کې هم دا خبره لیکل شوې ده. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله کله به یو چا به قسم واخیستی چې پلانکی کار یا پلانکی د تقوا کار نه کوم الله رب العزت په دې کې منع وکړله چې ګوري تاسو د نیکی پر کارو باندې قسم ما اخلي. نو معلومه زماورونو دا څو خبرې سولې دغه آیات څخه او دغه آیات د شان نزول څخه څو خبرې. یو خبره خدا ده که انسان قسم اخلي قسم باید داسې وانه اخلي چې نیکی به نه کوم پلانکی شکار به نه کوم جماعت به نه کوم ولا که په دې امام پسې بیا لمونځ وکم. زموږ خلک خو بس دغه دشمني په ورن د مسجد د امام سره راپورته سي د خوارانو بل شي نه او په اوسني وخت کې خو د خوارانو بیا د مذهب او سره دشمني راپورته شوې ده. ولا که په دې مذهب پسې سم والله دې تا وشرمې بیخیمه پسې کېږي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ حساب در سره کوي چې دا د امامانو په باره کې څومره قسمونه اخیستي وه. دا ډېر محبوب انسانان دي. پر دغو انسانانو به قسمونه هم اوښتي دي حنیس سوي هم دي او باید کفاره هم ورکي احتیاط هم باید وکړي. بیا هم د خیر توصیه دا کوو الله شاهد دی د ورورګلۍ خبره کوو چې د دې شان څخه باید دا کسان نه وګرځي. نو یو څوک قسم اخلي چې ولا که زه په دې امام پسې لمونځ وکمه په دې مدرسه کې زوی ولا که سبق راڅخه ووایه نور بس ده نور بس ده. نن مې د یو سپین ږیري څخه ډېره خوابده شوله نن سهار بس دا نو نه راته وویله چې ستا مور و خور و څه نور یې هر څه راته وویل او زه مخ پر قبله ناست وم میز ته د کتابو د خپل نامو د دې څخه حیا راته ودرېدل. که نه بې غیرته نه یو تاسو یې په دې پوه قسم به بالله که بې غیرته یو چې څوک جنګ کوي بیا جنګ هم ورسره کوو غښتلي هم یو الحمدلله. دا چې موږ اخلاق کوو دا خو جل خبره ده. نو نور یې هر څه راته وویله فقط د ده لمسی موږ نه کوي وداخل او بیا ویله بیا نو په دې سي په دا کسانو پسې نو په دې ملایانو پسې موږ نه پسې کېږو د اوس زمانې ملایان شول. چیرې مال کښېنوم ته خپله د خدای روی ته دا ځای نه ګورې سترګې نه لرې د عقل نه لرې سپین ږیری سوې بیا هم دومره بې عقل یې دا ځای نه چیرې کښېنوو دغه بولاد چې موږ یې په خواباکي ستړي سوي دومره بدبویي چیرې تاسو خپله فکر وکړئ. بیا مې یو سړی راځي پر مفت کار موږ بې عزته کوي. اوس تاسو خپله فیصله وکړئ. موږ هېڅ نه دي ویلي زو او مولوي صاحب یو بل نفر ناست په خدای سترګې مو داسې ځړولې وې هېڅ غږ مو نه دی کړي پروا نه کوي. د الله لپاره مو برداشت کړل مګر الله دغو کسانو ته بیا سزا ورکوي هاته نه لري. قسمونه یې ماخیستل باره قسمونه یې ماخیستل. نو یو سړی وایي زه په دې امام پسې لمونځ نه کوم ولا که په دې مدرسه کې بیا سبق ووایم په دې مسجد کې زما سر پر سجده ولا که ولګول شو او داسې قسمونه د نیک کار پر نه کولو قسم اخي. نو شریعت کې د نیک کار پر نه کولو باندې قسم منع دی. عبد الله بن رواحه دا ویلي و چې زه به د دوی سره خبرې نه کوم هیڅ کله به نه ورځم صلح به د دوی په مابینځ کې نه کوم. د نیک کار څخه یې په قسم ځان نه ګرځوئ. الله منع کوي ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. په خپلو قسمو کې دا ارادې مه کوئ په خپل قسم باندې دا تصمیم مه نیسئ چې زه به نیک کار نه کوم. او که یو سړي بیا دا وویل چې ولا که ګناه پرېږدم خامخا به دا سروز اورم دا خوند به پر اخلم او پلانکی ځای به ګناه کوم پر ګناه باندې قسم واخیستی. شریعت مقدسه کې دا حکم دی چې دا قسم دې مات کې کفاره دې ورکړي.
پر نیک کار چې سړی قسم واخلي چې نیک ومه هغه دې وکړي کفاره دې ورکړي، او پر قسم یې واخلي چې ګناه کار به کوم هغه دې نه کړي قسم کفاره دې ورکړي. اوس موږ دا سرچپه کار دی، سرچپه به دې دی چې نیک کار وای نه کوم بارې نو نه کوي، په ګرد عمر هغه سړي سره بیا خبرې نه کوي. نیک و مولا که بیا د سره زما خبره وسی بس نیکی بالا پلار دی د زوی څخه په کلونو خوا به دی. آیا د زوی د تربیت دغه طریقه و چې ته قسم واخله چې بیا خبره نه در سره کومه؟ که دا طریقه و چې ورسه یو ځای کښېنوه، یو عالم سره وابستګي پیدا کړه، یو تعلق ور پیدا کړه، یو اسلامي مرکز سره تعلق ور پیدا کړه، ستا زوی به خپل ستا پلار ستا احترام وپېژني. دا طریقه نه ده. د کور پسې واخه قسم ورته واخه خبرې نه در سره کومه، دا طریقه نه ده. او ځینې هغه انسانان چې هغه قسم خوره وي ډېر او بیا پر ګناه باندې قسمونه اخلي چې پلانکی کار ولکه پرېږدم ستا پر ضد یې کوم، ستا پر ضد یې کوم. دا نو داسې دی لکه په خپلو الفاظو کې چې دین او اسلام ته چیلنج او اخطار ورکوي چې ګناه خو منع ده مګر د قرآن پر ضد یې کوم، د شریعت پر ضد یې کوم. دا انسانان یو څه خیال کوي په دې خبر. کله یو سړی زموږ خلک وایي سوختي سي، سوخت وسوځل سي، سوختي سي، بس نو باره چې ارڅه ویل وای ولاک بارنو په دې وخت کې ډېر احتیاط ورسره کوي. داسې یو حکم مور ته وایي چې هغه شرعي وي. دی هلته شیطان باندې غالبه دی، په درد کې سوی دی، په غوسه کې سوی دی، او هر څه حواس یې د لاسه ورکړي دي، بس چې هر څه یې باره درته وویله. ډېر احتیاط کوه. کله یو سړی قسم اخلي وایي صلې رحمي نه کومه، بیا نه درلم وروره چې اوس در څخه ووتم د کوره بیا نه درلم، بیا نور ځي که مړ سوم هم مه راځه پر تا دې څو څه طلاقي، که مړ سوم که دې فاتحې ته راغلی وې نو داسې دي، او نه درته راځم دا پلار به نه یم راوړی، دې مور به نه یم زېږولی. څه پېښه ده او وی پنډ درنې خبرې کوي او الفاظ یې راخلسي. پېښه څه ده؟ د الله په خدایي کې، د الله په بادشاهي کې انسان ته د غټو خبرو واک و اختیار ستانه، مګر دا انسان دومره ټینګي او زبردستي او پنډې خبرې کوي چې انسان په حیرت کې او په تعجب کې ورته لویږي. نو که چا دا وویل چې سره یې رحمي نه کومه، د ورور سره یې صله رحمي قطع کړل، د الله په خاطر دې ورسي، د ورور سره دې خوشحاله سي. که مشر و مشر ته دې ورسي، که کشر و کشر ته دې ورسي، خپل شرعي مسؤلیت دې ادا کړي. استاد خو به دې و هغه ته دې ورسي، او هر څه انسانان خو به دې سوي هغو ته دې ورسي، او د کلي یو مشر سپین ږیري خو به دې هغه ته دې ورسي. تو خو یې خوشحاله کړه، نور د هغه غلطي ده، که هغه خوشحاله کېدی که نه خوشحاله کېدی، تو خو یې خوشحاله کړه. نو قسم زمارونو پر دې باندې اخیستل چې د نیکۍ کار به نه کومه، او قسم پر دې اخیستل چې ګناه به کوم، په دواړو صورتو کې باید مات کې انسان قسم. حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه بیان دی و ایمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله، زه خپل د اکا زوی ته ورځم، هغه د هغه څخه سوال کوم، یو څه ځینې غواړم، هغه یې ماته نه راکوي او صله رحمي نه راسره کوي. دا ډېر مهم بحثونه دي. او بیا چې هغه ته یو ضرورت ورپېښ نو هغه ماته راځي زما څخه سوال کوي، حالانکې ما دا قسم اخیستی دی چې زه هغه ته نه څه ورکوم او نه صله رحمي ورسره کوم او نه قرابت ورسره کوم. په دې باره کې ستاسو څه ارشاد دی؟ د الله نبي ته حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه فرمایي اکا زوی ته ورسمه سوال ځینې وکړمه، ماته شی نه راکوي نه صله رحمي کوي، چې کله بیا ده ته ضرورت ورپېښ سي ماته راسي سوال وکړي، نو ما قسم اخیستی دی چې نه به زه څه ورکومه او نه به صله رحمي کومه. ستاسو ارشاد مبارک څه دی؟ د الله نبی وایي وفرمایل حکم یې وکړي چې زه هغه کار کوم چې خیر دی او د قسم کفاره ورکومه. مشکات شریف کې دا حدیث دی. اوس نو زما ورونو په زرهاو انسانانو چې خپلو دوستانو سره قرابتونه وشکوله، قرابت نه پالي، پر دغه قسم باندې دغه انسانان مړه سوله. خو د الله نبی بیا دا فرمایي چې زه هغه کار کوم چې خیر دی او د قسم کفاره ورکومه. که تاسو زما ورونو قسمونه اخیستي دي چې د پلانکي سره په محل کې خبره نه کومه، نن ماښام به تاسو دا کار د الله د رضا لپاره کوئ. دا دی نن دا حدیث در ورسېدی. نن په دې ترجمه کې تاسو خبر سولاست چې زم د پلانکي سره که نن ماښام نه سبا ورځم، مطلقاً د الله رب العزت د رضا لپاره، بس مطلق د دغه حدیث د اورېدلو په خاطر باندې چې الله نبی فرمایي چې زه د خیر کار کوم او د قسم کفاره ورکوم. چې شي به وسي یو څو مسکران ته به څه ډوډۍ ورکړي، یو زر کالدار یو 1500 افغانۍ به درڅخه ولاړې شي، بل هېڅ شی نشته. خو تا به دومره یو عظیمه رضا د الله رب العزت ځان ته راکش کړې وي چې په دنیا کې به د هغه قیمت نه وي او نه به څوک د هغه قیمت درکولی شي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي د حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل خوري ته خرچه ورکوله، مصرف یې باندې کوي. دا خوري یو حرکت وکړي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه په وجه باندې ناراضه سو او خبرې سو. نو بیا قسم واخیستی چې پر دغه باندې بیا هیڅ خرچه نه کوم، مصرف نه ورکوم.
په سورة نور کې یو آیات نازل سو ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. دا خدا الله رب العزت آیات نازل کړي چې دې انسانانو ته عفو وکړي، یو غلط حرکت یې وکړي عفو ورته وکړي، درگذر ورته وکړي، معافي ورته وکړي. د الله لپاره الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا تاسو دا نه خوښوئ چې الله دې تاسو ته مغفرت وکړي؟ ورسې زمارونه دي انسانانو ته ورته کښېنئ، د کور په دروازه کې ورته کښېنئ، خو ستا به رضا د الله رب العزت وي، د مخلوق به نه وي. د الله په خاطر صحابه کرامو خپل کورونه پرېښوله او د الله رب العزت په خاطر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکینو هغه بد او نجس شان پر خپل اوږو مبارکو برداشت کړله. اوس ته هم ورسه د دغه انسان په دروازه کښېنه او ما نن حدیث ورته واورېدل، زه نوم خبر غلطي راڅخه سوې وه، ما قسم اخیستی و د نیک کار پر نه کولو مو قسم اخیستی و، نن زه دا قسم ماتوم او سبا د خیره کفاره ورکومه. یو حدیث شریف کې راځي حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله که یو چا قسم واخیستی او بیا وروسته دا ولیدل چې پر کوم شي قسم اخیستی دی هغه دوم شی خیر دی تر هغه اول شي، نو وای دا قسم دی بهتر صورت دی اختیار کی، دا قسم دی مات کی او بیا دی کفاره ورکی. بخاری و مسلم او مشکات د دروسو کتابو دا حدیث راخستی دی. زما ورونه د نن څخه به موږ او تاسو یو قسمونه ډیر نه اخلو، او که قسم عادي وو قسمونه به پرېږدو، عادت به ختمو، او که د چا سره مو قسم پر نیکي نه کولو باندې اخستی وو نن به قسم ماتو او کفاره به ورکوو. زموږ ان شاء الله تعالی چې په خپل ژوند کې تقریبا دا شی باندې پیښ شوی ان شاء الله چې د چا سره د خوابدي سوي او بیا دې مو پر یو لار نه یو لار راضي کړی وي، خدا چې هغه انسانان بیا نه راضي کیږي بس نو الله ته پرېږدي، ستا خپل وظیفه ادا شوه. خدای وا خبره چې زوی د پلار سره په خپل کورنۍ ماحول په خپل کورنۍ کې خوابدي وي، مور د لور سره او یا خاوند د خپل ښځې سره خوابدي وي. کله کله خاوندان قسمونه اخی او وای، کله کله بیا ښځې قسمونه اخی. په کور کې شیطان ته دا موقع مه ورکوئ چې ستا او ستا د ښځې ترمنځ داسې یو حالت پیښ کړي چې هغه د تشویش او د جنجال وي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله رب العزت مؤاخذه نه کوي. لا یؤاخذکم، ستاسو گرفت نه کوي، مؤاخذه مو نه کوي، نه مو نیسي الله الله رب العزت باللغو فی ایمانکم، ستاسو په قسمو کې په لغو قسمو باندې الله رب العزت تاسو نه نیسي. ولكن یؤاخذکم، او مگر الله رب العزت ستاسو مؤاخذه کوي، گرفت مو کوي، بما کسبت قلوبکم، د هغه کار په خاطر باندې چې کړی دی قلوبکم، ستاسو زړونو چې کوم کار کړی دی، ستاسو زړونو چې د کوم کار په باره کې اراده او نیت کړی دی، هغه په خاطر الله رب العزت ستاسو گرفت کوي. والله الله رب العزت غفور بخشون کې دی، حلیم بردبار ذات دی، حلیم ذات دی. د قسم زمارونو درې قسمونه دي، په لنډو او مختصرو ټکو الفاظو کې زه تاسو ته تشریح کوم. قسم درې قسمه دي، دا ټوله تشریحات په هغه رساله کې ما کړي دي، خو مختصرا چې ستاسو ذهنو ته دا خبره ورولویږي تفصیل ته نظم بیخي مختصر ذکر کوم. یو قسم چې ورته ویل کېږي یمین غموس، دا هغه قسم دی چې انسان اخلي یو کار یې نه وي کړی، خدای قسم اخلي وای ما کار وکړي، یو کار یې کړی دی قسم اخلي وای ما نه دی کړی، دې ته ویل کېږي یمین غموس. قسم غموس داسې قسم چې انسان باندې یپلا ګناه کوي، بیا دا ګناه دغه انسان په جهنم او دوزخ کې داخلوي. غمس په دغه غموس ورته ویل کېږي چې یپلا انسان ګناه وکړي او بیا دغه ګناه د انسان په جهنم کې اچوي، دې ته ویل کېږي یمین غموس. هغه قسم ته ویل کېږي چې انسان کار نه دی کړی خو قسم یې واخیستی وای ما وکړي، قسم یې واخیستی وای ما کړی وو، قسم یې واخیستی چې ما نه دی کړی، دې ته ویل کېږي یمین غموس. یو قسم دادی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غټ ګناهونه دادي، د الله سره شرک نیول، دوهم غټه ګناه د خپل مور او پلار نافرمانی کول، درېمه غټه ګناه یو څوک قتلول، او څلورمه غټه ګناه مشکات کې حدیث دی بخاری شریف هم را نقل کړی دی. یمین غموس دا ناحق قسم، کار نه دی سوی تا قسم واخیستی چې ما کړی دی، کار سوی دی خو تا قسم واخیستی چې ما نه دی کړی، دې ته ویل کېږي یمین غموس. دا ګناه کبیره ده. دوم قسم زماورونو قسم دی یمین منعقده،
هغه قسم ته ویل کیږي چې په پښتو یې زه درته وایم چې یو سړی د یو کار په باره کې قسم واخلي، مثلا دا ووایي چې دا کار خامخا کوم، یا دا ووایي د الله په ذات قسم اخلم چې دا کار به نه کوم، یا کوم یا نه کوم. اوس نو په هر صورت کې که ده هغه کار وکړي نو پر ده باندې کفاره واوښتل. مثلا یو سړی دا وایي زه ولاکه چای وڅښم، قسم یې واخیستی والله لا اشربن الشاي، د الله دې قسم چې زه چای نه څښم، اخ که یې وڅښل یې باره قسم پر ده واوښتی. یا دا یې وویله چې والله لا اشربن الشاي، خامخا په الله باندې قسم اخلم چې چای به څښم، باره یې نه وڅښلې هم قسم پر ده باندې واوښتی. دې ته ویل کېږي یمین منعقده. دا هم د قسم دوهم قسم دی. او یو قسم قسم دا دی چې یو سړی پر مخکنی کار باندې قسم واخلي او د ده دا فکر وي چې دا کار ما کړی دی، باره قسم پر واخلي حال دا چې نه وي کړی، یا د ده دا فکر وي چې ما نه دی کړی، قسم پر واخلي حال دا چې کړی وي هغه کار. دې ته ویل کېږي یمین لغوه. هغه قسم دی چې په قسمو کې الله رب العزت انسان ته ورمعافوي. الله په قرآن کې دا فرمایي لا یؤاخذکم الله، الله رب العزت ستاسو گرفت نه کوي باللغو فی ایمانکم، ستاسو په قسمونو کې د لغو قسمو په باره کې ستاسو گرفت نه کوي. دغه قسم نه کله کله سړی وایي کار نه دی سوی، دی فکر کوي غالب ګمان دی چې ما کړی، وای والله چې ومې کوي خو اصلا نه وي سوی، دی دا فکر کوي، دروغ نه وای، دی دا فکر کوي. دغسې قسمونه معاف دي. ولکن یؤاخذکم، او مگر الله رب العزت ستاسو گرفت کوي بما کسبت قلوبکم، دا هغه څه چې ستاسو زړونه اراده کړې ده یا کسب یې کړی دی. والله الله رب العزت غفور بخښونکی دی، حلیم مهربانه او بردبار ذات دی، د حلم خاوند دی. الله رب العزت حلیم ذات دی او الله رب العزت انسانان ته د خپل حلم څخه څور کړی دی. خدا خبره یو حدیث شریف کې راځي، حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي، یو تفسیر د یمین لغو حضرت عایشه رضی الله عنها کوي، وای دا په دا خبرو کې انسان بیل نه ته د قسمه یو څه الفاظ در خوله وباسي، بلا والله و ولا داسې وایي. زموږ په پښتو کې دا لفظ چې ولاک نه یم په خبر، دا ولاک قسم نه دی. اما یو خبره چې ما ته په د مطالعه کې راغلی ده، المغني لابن قدامه، المجموع شرح المهذب، بدائع الصنائع، او الموسوعه الفقهيه، رد المحتار، د 15 کتابونه او د شنور چې زه مطالعه کوم په هغه کې یو خبره ما ته دا تېره سوې ده، وایي که په کم ځای کې رواجي قسمونه اخیستل کېدل، په عرف و رواج کې هغه ته د قسم الفاظ ویل کېدل او قسم ورته ویل کېدی، په هغه باندې بیا انسان حانس کېږي. زه دا فکر کوم چې زموږ په دلته دا ولاکه به غالبا قسم وي، مګر کله چې بیا مطالعه مې ډېره وکړله نو ولاکه قسم په دې نه دی، زموږ په عرف و رواج کې دا شی قسم نه بلل کېږي، دا لغوه دی. په دې باندې الله رب العزت د انسان گرفت نه کوي. پلانکی څه سو ولاکه نه په خبر څه وز دا عرف دی، انسان دا ولاکه ته قسم نه وایي. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې د حضرت عایشه رضی الله عنها په قول باندې ځینې داسې الفاظ ما درته ویله چې انسان په خبرو کې بیل نه ته د قسم وایي، لا والله بلا والله. نو خبره خو تر دې ځای راورسېدله. دا نور هم ښه تشریحي بحث دی. دا یو آیات دا په دې موضوع کې دی چې کله انسان قسم اخلي وایي د خپلې ښځې سره کورداري نه کوم، ولاکه بیا د 6 میاشتې بس صاحب مانه که بیا زما ستا خبره سره وسي، انو خورکۍ بیا هلته پښې هم سره وي، بیا پښیمانه هم وي. مولوي صاحب یو لار کجې راته جوړه کړله، یاره که ما پیسې اخیستلی شه، که ما پیسې اخیستلی د دغونه ډېرې پیسې به ما درلودی، خو زه نه اخلم پیسې، عادت مې نه دی الحمدلله ثم الحمدلله. داسې کسان چې په ټلیفون کې راته ژړلي یو لار مازې پیدا کړه چې بس چې تا کښېښول هغه شی مګر زما عادت نه دی. تاسو دا دعا ما ته کوئ چې الله پر دا عادت باندې ما قایم او دایم ولري. مګر دا خبره ده چې کله کله قسمونه انسان واخلي وایي کار به نه سر لږ بس خلاص. هلته خدای په جذبه کې راغلی چې ماښام سي باره نو پریشاني جوړه سي چې دا مې نو څه کار کړي. پر دې موضوع به انشاءالله تفصیلي بحث زه سبا کومه انشاء الله الرحمن. او دونه قدر خبره درته کوم چې د قسمو سره زما ورونو ډېر احتیاط کوئ. دا هم د قسم یو شکل دی چې انسان قسم واخلي چې ښځې نه در نږدې کېږي، قسمو سره ډېر احتیاط کوئ. او د ځینو کسانو خو داسې قسمونه وي والله بالله تله ثم کلما طلاق ثلاثا نه زړه نه سړېږي. نو د قسمو سره به ډېر احتیاط کوئ. او کم کسان چې په خپل کاروبار او معامله قسمونه اخلي، په قسم باندې دنیا نه حرامېږي. البته هغه برکت چې الله په حلاله دنیا کې ایښی دی، د قسم اخیستلو په ذریعه چې کومه دنیا ګټل کېږي په هغه کې بیا نشته. ډېر کسان قسمونه اخلي مګر یوه نه دوی کېږي. د قسم سره ډېر احتیاط کوئ په خپلو عادي خبرو کې. نن بس موږ په ترجمه کې دا زده کړل. دا 2 آیات ترجمه زموږ لپاره کافي ده. څنګه
ان شاء الله کافی ده. نن موږ دا زده کړل څو خبرې، یو خبر مو دا زده کړل چې زو د کم کسان چې موږ څخه خو به موږ په ملامت پروا نه کوي، خوشاله دا به نن کار کوو. او د دې مخپېسته که پر موږ باندې قسمونه اوښتي وي حساب ورته کفاره وسله ورکو. بیا داسې نه چې موږ 3 قسم اخیستي هلته بیا د مرګ څخه وروسته انسانان شهید را باندې یاد کوي وایي پلانکی خو 10 قسم اخیستې وه، 10 قسم اخیستې وه، اوس له د خپلو قسمو کفاره ورکړي. او دریم کار به دا کوو چې قسم عدد کوو به نه. ځینې کسان خو داسې دي په دا کنداریانو کې دا خبره ډېر ده، والله بالله رسول الله محمد رسول الله لا اله که دې پرېږدم لا اله. زه ولاریان سم چې دا دونه محترم الفاظ دومره سپک استعمالول لا ښه کار نه دی. نو د خلو سره احتیاط وکړو. دا بس متوجي سو د نن مخ پېسته چې بس قسمونه نه او بیا په دا ښځو کې هم دا کمزوري ډېره سته. ښځې هم باید دې ته متوجي سي که دا خبره نارینهو ته ده ښځینهو ته هم ده. الله دې وماتم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وتاسو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله